رب العالمین په انسان باندې یو ذمہ داری لازمه کړې ده چې انسان به هغه ذمہ داری خامخا سرته رسوي او پوره کوي. هغې ته په عربی کې امانت وایي، او که انسان هغه ذمہ داری پوره نه کړه نو دې ته عربی کې خیانت وایي. زمونږ دا خلق عموما امانت دې ته وایي چې څوک چا سره پیسې کیدي او هغې وله محفوظ وساتي، او خیانت دې ته وایي چې څوک چا سره شي کیدي او هغې وله ګډوډ کړي. مونږ دې ته امانت او خیانت وایي. عربی کې دې ته چې څوک چا سره پیسې کیدي او هغې وله محفوظ کیدي یا نور مال ورکړي او هغې وله محفوظ وساتي نو دې ته ودیعت وایي. دا یو خاص شی دی. امانت یو عام شی دی. امانت دې سره هم لګي چې دا چا سره پیسې کیدي او مال کیدي، دولت کیدي، کتابونه کیدي، جامې کیدي، کور کیدي، او دې دله محفوظ وساتي، ټګي دوکه ونه کړي. دې ته امانت وایي. او ذمہ دارۍ ته په حقیقت کې امانت وایي. د چا راز چا سره پروتي هغه راز ښکاره نه کړي، دې ته امانت وایي. المجالس بالامانه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے چې مجلس کې څوک یو بل سره خبرې کوي نو دی به دا خبرې محفوظ ساتي، بل ته به نه وایي. المجالس بالامانه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه کسه یو بل سره خبرې کوي او ناګانه دا یو داسې شاته وګوري، د دې خبرې مقصد دا دی چې دا خبره زه پټه ساتل غواړم، دا به ګورې چاته نه کوي، خبره به نه ښکاره کوي بل ته. البته د دریو څیزونو اجازت پکې شته. یو دا چې په یو مجلس کې څوک د چا د مرګ صلاح مشورې کوي پټې، نو هغه ته ښکاره کړه چې دا بل مسلمان وینه بچي. یا په یو مجلس کې څوک د چا د بدعملۍ مشورې کوي، نو ښکاره کړه چې هغه انسان خپله لور خور محفوظ کړي. یا په یو مجلس کې څوک د چا د ضرر او د ډاکې او د دوکې مشورې کوي او ته پې خبر شوې، نو هغه سړی خبر کا یا خبره ښکاره که چې هغه بل مسلمان بچ شي. د دې نه علاوه المجالس بالامانه، مجلس کې چې څوک خبرې کوي ابه ساتې، ابه بار نو باسي. ذمہ دارۍ ته وایي. پتا یو ذمہ داري راله هغې ته امانت وایي. قرآن شریف کې رب العالمین چې دا کمایت ذکر کړی دی، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال، وی مونږ په اسمان یو ذمہ داری ور واچوله. انسان نه مخکې اسمانونو ته وی په تاسو یو ذمہ داری چې ما به پوره کوئ. خو څنګه ذمہ داری؟ هغه تکویني ذمہ داری نه، خو هم په دې کائناتو کې د خدای شته. نور لګیا د خپل حرکت کوي، سپوږمۍ لګیا د خپل رڼا ورکوي. نه تکلیفي چې ته به مکلف یې، که دا ذمہ داري دې پوره کړه نو زه به خوشحاله شم او خوشحالی به در کوم، هر څنګه خوشحالی چې. او که هغه ذمہ داري دې پوره نه کړه نو بیا به زه خفه یم، عذاب به در کوم، هر څنګه عذاب چې به دله درکړم. خدای پاک ورکوي که نه؟ غر له خدای عذاب نه ورکوي، ټوکړې ټوکړې یې کوي. کائناتو کې خدای کوي، ځمکې له خدای بعضې وخت سزا ورنه کړي. د خدای په نس چې کومه سزا ده، مخلوق له سزا ورکوي. خو اثر یې ځمکې ته ورسېږي، ځمکه ټوکړې ټوکړې شي، ختمه شي، وغورځېږي دریاب ته، اوبو سره وبهېږي. او ځمکې له خدای راحت او خوشحالي م ورکوي، هغې کې زرغونه پیدا کړي، بوټي پکې پیدا کړي، اونې پکې پیدا کړي، او ځمکې له خدای راحت ورکوي، مونځ پې کېږي. کما ځمکه چې په هغې مونځ کېږي، په کما ځمکه چې قرآن تلاوت کېږي، په کما ځمکه چې دینداري کېږي، دا ځمکې له خدای په دنیا کې جنت ورکړه. دا ښه ځمکه ده، بهترینه ځمکه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر البقاع مساجدها، په ټولو ځمکو کې بهترینه ځمکه جوماتونه دي. وشرها اسواقها، او په ټولو ځمکو کې خرابه ځمکه د بازار ده. ولې دوکه پکې کېږي، دروغ پکې ویلې کېږي، د خدای په نوم قسم په دروغه پکې خوړلې کېږي، سودي کاروبار پکې کېږي، ټګي پکې کېږي، ذمہ داري پکې څوک نه پوره کوي. نو ګوره ځمکه بعضې
دا قسمان ته وی ذمہ داری در کوم ادي پورا کړه بیا به زه خوشحاله یم بیا به تام خوشحالم هغه هر څنګه چې لکه د انسان چې خوشحالي د جنت ته هر څه چې الله ته معلومه ده او که دا ذمہ داري دي پوره نه کړه بیا به خفه یم سزا به در کوم ځمکې وینا دا نشم کولی ما دا تکوینی تابعداري ډېره ده چې ما کې اسمان وی نشم کولی دا تکوینی ذمہ داري ډېره ده چې په ما کم بستا پیدا کړی مو کم کار لاغه به کوم او نور هغه نشم کولی تکلیفي چې ګنې جنت به راکې یا دوزخ یا خوشحالېږي او خفه کېږي به دا نشم کولی مشورې ورسره زورې پې نه کېده بیا ځمکې ته وایي چې تاله یو ذمہ داري در کوم هغه ذمہ داري دي پوره کړه خوشحاله به او د خدای خوشحالي جنت هم کېدی شي هر څه کېدی شي هر څه کېدی شي او که دې پوره نه کړه نو سزا به در کوم ځمکې وایي نه الله دغه تکویني ذمہ داري ډېره ده چې دا زه زرغونه ده له کومه د ستا د مخلوق له او ګردي را باندې یا نورې فایدې دې راکېښودې دي منافع بس دا ډېره ده نشم کولی دغه نشم کولی ستا غصې ته نشم ټینګېدی اسمانه مو ځمکې مو ستا قهر ته نشم ټینګېدی یا به ذمہ داري پوره کړی شم یا به پوره نه کړی شم بیا غر ته ووې چې تاسو غرونو تاسو باندې یو ذمہ داري اچوم هغه م وکړله پوره م کړله نو زه به خوشحاله یم او خوشحالی به درله در کوم هغه م ونه کړه زه به بیا خفه یم او بیا به موراني سمه نه بس الله چې دا کم څه دی را باندې ذمہ داري اچولې تکویني دا ډېره ده دغه تکلیفي نشم کولی سینا چې تا هغه پوره نه کړو بیا دوزخ ته او ستا قهر ته به خدای څوک ټینګېږي اوس یې کومه ذمہ داري الله انسان چې په یو شي ذمہ داري اچوي د هغې وس ورکوي لکه تا ته ورشه بازار ته لاړ شو ماله سبزي راوړه نو زه به تاله د بازار د تلو بندوبست کوم یا به موټر سایکل در کوم یا به کرایي در کوم او پیسې به هم درله در کوم چې ورشه راوړه او چې نه ته شلې او یا تا سره تلو طاقت نی تا نشم لېږلی بازار ته او بازار لرې دی تا سره کرۍ نشته او زه در نه کم یا تا سره سایکل موټر نشته او زه در نه کم نو دا بیا غلطه شوه نو خدای چې ذمہ داري اچوي د هغې د ذمہ دارۍ طاقت به ورکوي خو بیا به اختیار هم ورکوي کولی شي که نشي کولی هغې درې واړو وی الله نشو کولی واشفقن منها باس ویرېدل اوهو هسې نه پوره نه کړو غرق به شو خدای ستا کائنات ستا غرونه اسمان او ځمکه قهر ته کوم ته ټینګېدی شي بیا الله انسان ته وایي تا باندې یوه ذمہ داري اچوم کولی شي که نشي کولی تکویني نه تشریعي ذمہ داري تکلیفي ذمہ داري که دې وکړه خوشحالي او جنت به در کوم او که دې ونه کړه بیا به نه در کوم بیا به عذاب در کوم الستو بربکم قالو بن کوم انسان سینه وړه بوله الله راواچوه کولی شي کولی شم راواچوه وحملها الانسان اوس الله دا ذمہ داري کوم ځای اچولې ده آدم علیه السلام د شان یې ویستل اچولې ده او که عالم الارواح کې اچولې ده جنتونو کې را یو ځای کړي دي اچولې ده کوم وخت کې الله ته پته ده خو الله قرآن کې وایي زه تابعدار راواچوه انه کان ظلوما جهولا ما ته مخکې نه ده ما په علم کې پته وه الله وایي چې دا ډېر ظالم دی دی دروغ وایي دی به دا کار نه کوي دا ناپوهه دی پوه نه دی دا ډېر ناپوهه دی دا د مخکې نه ده کې جهالت پروت دی بس ګوره څومره زر یې فورا شی قبول کړه اوس دا ذمہ داري به څوک پوره کوي دا به څوک پوره کوي نشي پوره کولی هغه ذمہ داري رسول الله مبارک د هغه صحابو پوره کړی او موږ ته ویلي دي چې پوره کوي او اعلان کوي یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول اے مؤمنانو ګورې خدای او د خدای رسول سره خیانت ټګي مه کوئ چې کومه ذمہ داري پوره کړې ده هغه در باندې اچولې ده هغه پوره کړئ پوره کړئ یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم لا تعلمون خدای سره به هم ټګي نه کوئ ذمہ داري به پوره کوئ د خدای رسول سره به هم ټګي نه کوئ ذمہ داري به پوره کوئ ځان سره به هم ټګي نه کوئ ذمہ داري به پوره کوئ دا به خامخا ذمہ داري پوره کوئ وانتم تاسو خیانت کوئ دا پوره نه کوئ لا تعلمون او بیا رب العالمین دې پس یو ټکی وایي واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه د دې ذمہ دارۍ په لاره کې به مال رکاوټ جوړېږي بچي به رکاوټ جوړېږي دا به رکاوټ جوړېږي وان الله عنده اجر عظیم مال بچو ته مه ګوره خدای ته وګوره اجر به خدای در اوس یو څو د ذمہ دارۍ خبرې درته کوم
منگوائی امانت دیتا ہوئی پیسے ورکا دا با محفوظی مال ورکا دا با محفوظی نا پار چا ذمہ داری دا دا ټولو نه مخکې په ما دا ذمہ داری ده چې زه الله چې کوم عقیده ما ته ویلې دغه عقیده به خپله محفوظ ساتم مونځ کې یو ذمہ داری په ما او پتا دا به پوره کوې د مونځ هغه ذمہ داری مونږ پوره نه کړه ډېره پوټینۍ ذمہ داری ده مونږ پوره نه کړه د مونځ هغه څه ذمہ داری ده 2 رکعاته مونځ د افسار 4 د ماسپښین مازدیګر ماسخوتن 3 د ماښام دا به په هغه طریقه کې چې په کومه طریقه رسول الله مبارک کړی دي صلو کما رأیتمونی اصلي پیغمبر نمونه د اسوه حسنه چې زه څنګه منځ کوم هغسې به کوې هغسې وکړم درځه او درزم جوړ کړی منځ ته ماړو سوچ نه د 100 روپو ټماټر چې الو څومره پکې سوچ او فکر کوو لټو چې خراب را نه کړي او د کروڑونو روپو منځ کې موږ پکې سوچ نه کوو او اغا نور امانتون توبه و باسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کئی دا مکی نا مدینه منوره تا دا کافر دا لاسا ہجرت کئی دا مکی خلق ټول دشمنان دی په وطن کې نه پریدي او دغه وخت کې پیغمبر علیہ السلام سره پردي مالونه پراتري امانت دغه وخت د پیغمبرانو مخکې امین او امانتګر او د نبوت نه مخکې امین دی امانتګر د کافرو مالونه ورسره پراته دي حضرت علی رضی الله عنه یې راوسته او په خپل بستر یې سملو وی علی زما په دې بستر سمله کافرانو بېګا اراده کړې ده په ما په کور به حمله کوي جبریل علیہ السلام د کافرانو د میټینګ ټولې خبرې حضور پاک ته راورسولې رسول الله مبارک علي پرېښود وی موږ به د شپې وځو او ته به سار وختي چې ما سره څومره امانتونه دي د هر چا چې دي د کافرانو مشرکانو د هر چا ابه خلکو ته واپس کړي نو موږ پسې راځه مدینې منورې اوس داسې وخت کې دې ته امانت وی وی چې راشه بیما نه پرېږدي په وطن کې مې نه پرېږدي زما ملګري نه پرېږدي وهي ټکوي یې ما سره ظلمونه کوي په شا راته لرې اچوي د دوی دا مالونه غنیمت ته وړه نه ورکوم دا امانتونه دا ځان سره مدینې ته وړم لیکن د دواړو جهانو مبارک سردار د خپل هغه دشمن چې کلي وطن کې نه پرېږدي د خپل هغه دشمن چې صحابه سره ورځې پورې ملنډې او ټوکه استهزا کوي علي پرېږدي په خپل کټ وي دا امانتونه به سار واپس کې بیا موږ په سرې مدینې ته راځه غزوه خیبر کې د خیبر جهاد دی خیبر کې ټول یهودیان راغونډ شوي او د مسلمان خلاف سازشونه شروع دي د مدینه یهودیان هم لاړل خیبر ما لیدلی د مدینه منورې نه 160 او 170 کیلومتر مزل دی ما خیبر کتلی قلاګانې پکې اوس هم شته چې کومې حضور پاک مبارک او د هغه صحابه فتح کړي او اخري قلا د غر د پاسه اوچته ده چې کوم حضرت علی رضی الله عنه فتح کړې ده نو دا خیبر ته ټول یهودیان راغونډ شوي او د مسلمانانو خلاف یې سازشونه کول زبردست سازشونه غزوه خندق کې چې د مکې کافر رالل او حمله وکړه په مدینه منوره د حویه ابن اخطب چې کوم د یهودیانو مشر د هغه سلاکاري او د هغه سازش پکې په منځ کې په غطفانیانو وګرځېده د اجرتي قاتلانو ډاکوانو وی د خیبر چې څومره کجورې کال کې کېږي نیمې به تاسو له درکو خو د مکې مشرکانو سره ملګري شي او په مسلمانانو حمله وکړي دومره سازشونه یې کول نو حضور پاک لاړ او په خیبر یې حمله وکړه دوی په خپلو قلاګانو کې بند شو نبی علیہ السلام چې څنګه راغی دي سار وختي پیغمبر مبارک حمله وکړه دوی چاریانې په اوږه او پچې ورسره به په لاسونو کې ځکه خو زمیندارانو چې نبی علیه السلام ولیدي محمد والله محمد والخمیس دا خو محمد دی صلی الله علیه وسلم دی لښکر دی ورسره او پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمایل الله اکبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین مونږ چې کلم په یو قوم حمله وکړو بیا ګټه زمونږ یې بربادي دا غي زمانه او دا غي سار دا بیا تباہ او بربادي موږ له خدای فتح راکړي مسلمانان غیر چاپیره دي محاصره د دوی د قلاګانو کړی دا یو قلا فتح کیږي او چې کومه فتح کیږي نو دا يهوديان بلې لمنډي وای فتح کیږي دی بلې لمنډي وای بلا قلاګان دي او ټول قلاګان محاصره دي مسلمانان ته تاو سخ وخت د خیبر د بل پکلی حمله ده او يهوديان دي
او سخته مقابله داسې وړه مقابله هم نه ده او یخنیم ده او صحابه وږي هم دي ډېر زیات وږي دي په پردي وطن کې ډوډۍ کم ده چې تا له به څوک پخه کړي تا سره غنم کم دي مدینې نه خو ځان سره نشي وړی اوړه کم دي ځان سره ستوان متوان دا څیزونه ورسره دي رسول الله مبارک یو ځل صحابه ډېر وږي وي ستوان راغونډ کړي چا سره یو کاسه او چا سره دوه کاسې چا سره لږ چا سره ډېر هغه یو ځای کړل او بیا په ټولو باندې په شریکه تقسیم کړل وږي هم ډېر زیات دي په یو قلعه کې یو شپونکی دی اسود ورته وایي اسود د ډېرو صحابو نومونه دي اسود راعي ده ته وایي شپونکی دی د رنګ نم تک تور دی او د هغې افریقي ممالکو مونږ ورته حبشه وایو حالانکې حبشه د یو ښار نوم دی د یو ملک نوم دی نو خو هر تور ته خلک حبشیان وایي د هغې علاقې تک تور دی او شپونکی دی شپونکیان غریبانان خو جامې هم شلېدلې وي څپلۍ هم نیمګړې وي یا وي یا نه هغه به دا د خلکو چیلۍ ګډې سرولې په مزدورۍ باندې د خلکو ګډې چیلۍ په مزدورۍ به یې سرولې نو شپونکی هم په قلعه کې ګیر دی ګډې چیلۍ هم ګیرې دي دې شپونکي د خپلو خلکو ته ووایې چې دوه خبرې دي یو خدا چې زه دلته ګیرې یم او ګډې چیلۍ هم دلته ریګیا نشته نو که ستاسو خوښ وي ده به دا ګډې چیلۍ بار وباسم زه شپونکی سړی ما ته څوک څه وایي نو دا ګډې چیلۍ به وسرومه او قوم هم ورته وایي چې دا لاړ شه دا ګډې چیلۍ سم دلته راته مري ګیا نشته نو دا بار وباسه دا به مو سره او موږ له جاسوسي به مو کې دا محمد صلی الله علیه وسلم او د مسلمانان د وی ډېره ښه ګډې چیلۍ خو د ده نه دي د خلکو دي لکه پخوا به دلته شپونکیانو پخوا زمونږ په دې مونږ چې واړو دا شپونکیانو او دوی به دا شپانه به دا د خلکو به غواګانې او څاروي هر چا به څار وشړل شپونکي به بوتل په دې مقبره کې او په دې پټو کې به سرول او مازدیګر به شپون هغه خپل څاروي راوستل هر غوا هر څاروي به خپل کور ته ته اوس هم په دې خیش کو په دغه علاقه کې دا رواج شته خو زمونږ علاقه کې اوس هغه دشتې لاړې ختمې شوې او هغه پټي نشته چې پکې اوس څاروي ورسره کېږي په ډېرو علاقو کې دا رواج اوس هم شته هغه چې ګډې چیلۍ راوستې هغه غریب مزدور دی پردی ګډې چیلۍ دي او هغه سره د مسلمانانو خواله رالل چې څنګه رالل مسلمانانو ته رانږدې شو نو مسلمانانو ته وایي ستاسو بادشاه کوم ځای دی هغې له راغله زه خو شپونکي یم ګډې چیلۍ سره وم ما د جنګ سره کار نشته خو تاسو نه تپوس کومه ستاسو بادشاه کوم ځای دی وی زمونږ بادشاه هغه دی بادشاه خو زمونږ نه دی او نه زمونږ بادشاه شته خو زمونږ یو مشر دی مونږ ورته رسول الله وایو د خدای پیغمبر نو خو مونږ څه بادشاهي او دا نظام نشته وی هغه سره ملاقات زه کولی شم زه خو شپونکی یم بادشاهان خو هغه زمانه کې کسرا د فارس بادشاه هرقل د روم بادشاه د چا پلار هم سره ملاقات نشو کولی زه هغه سره ملاقات کولی شم هغې وی بلکل کولی شي کله چې ته غواړې ملاقات کولی شي وی محل یې کوم ځای دی ای بادشاه خو به لوی محل دا دومره صحابه مسلمانان چې راغلي خدا خو یو لوی بادشاهي محل وی محل خو د هغه نشته مخامخ د کجورو د پاڼو سفر دی هغې کې هغه د ملاس دی محل کم دی ګډې چیلۍ زما به امانتي دا پرېږدم دلته هغه صحابو ته یې پرېږده سري به ځه که ته هغه سره ملاقات کوې هغې پورې مونږ ستا د ګډو چیلو سوکې کوې هیڅ فکر کې ونه قسم په خدای صحابو کې مینه رحم و پکې په کافرانو هم رحم چې کوم کافر به د اسلام خلاف سازش کو او کوم کافر به د پیغمبر خلاف سازش کو نو بیا به اشداء علی الکفار او چې داسې به نه وه نو کافرانو باندې به هم رحم کو پیغمبر مبارک په خپل رحم کړی خپل عبادت کې او اسلام ته تکلیف نه پیغمبر ته تکلیف نه د پیغمبر او د قرآن او د دین خلاف سازش او ګستاخی نه پروا نشته خپل کار کوه صحابه یې دا ګډې چیلۍ مونږ به څوکۍ کوو ملاوې کې ورشه هغه هغه کې ناست دی د هغه کجورو د څانګو پاڼو لاندې ملاست دی دی ورغې د بیا وی چې د سره اوس ملاقات کومه نو د هغه سیکرټري به ناظم به بل به هغه سره به نوم لیکم لکه څوک چاله ګورنر صدا خو ډېر ګران کار چې هلته ورغې وایي ستاسو پیغمبر سره به څنګه میلاوېږم زمونږ پیغمبر سره وی او وایي دغه مخامخ ناست ورشه که راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم کېناست ورسره حضور پاک ته وایي ته څله راغلې دا دومره خلک دې څله راوړي دي راوستې دي څله راغلې وی زه دې له راغلی یم د خدای دعوت چلوم
چې دا خلک یو الله ومني. دا مې مقصد دی، یو خدای او الله له شریک نه ګڼي. د مارونو د پیغمبر علیه السلام د بعثت او د نبوت مقصد توحید د الله تعالی وحدانیت او په خلقو الله یو منل. دا بنیادی عقیده ده. دا چې څومره محنت حضور پاک مبارک کړی دی او هجرت یې کړی دی او څومره جهادونه یې کړي دي او تکالیف برداشت کړي صحابه او ښځې او بچي پرېښودي دي، قسم په خدای بنیادي همدغه عقیده ده. د مکې مشرکانو خدای منه، شرک پې کوي، عقیده خرابه. څنګه شرک پې کوو؟ هغې وایي دا بوت دا زوی راکوي، دا بیماري جوړوي، دا باران کوي او دا به د قیامت په ورځ موږ له د خدای په دربار کې سفارش کوي، د الله په دربار کې سفارش وکړي. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. د دې بوتان عبادت دی لکه چې خدای ته نږدې کړي د قیامت په ورځ. ولې دا بوتان دا څوک دا د هغې د پیغمبرانو ډیزاینونه نقشې وې، د هغې د بچو نقشې وې، د هغې د نیکانو چې هغوی ته کم نیکان ښکاره کېدل، عبادت ګزار، د هغوی نقشې وې. دا خو د خدای نیازبین دي، د خدای خوښ دي، نو دوی به مونږ الله ته نږدې کوي. زمارونو دا د شرک عقیده ده. دا د بوتانو سره دا سلوک دا د شرک عقیده ده، دا خراب عقیده ده. ذات کې به یو الله منو، دو به نه منو، یو به منو. او په صفاتو کې به یو وحدت د الله چې کوم صفات دي مخصوص ابا صرف د الله منو، د مخلوق به نه منو. دا به عقیده چې بچې به الله ورکوي، بل څوک نشي ورکوي. دا به عقیده چې بیماری جوړوونکې او چې بیمار راوستونکې الله دی. اسباب به استعمالو، ډاکټر لبزو، حکیم لبزو، دم به استعمالو، خو دا به وایو چې دا ډاکټر دم او دا دارو مونږ نشي جوړولی. په دې ټولو کې به د شفا اثر څوک پیدا کوي؟ وایه الله به پیدا کوي. دا به عقیده. ربوبیت دا الله کارونه، دا الله صفات. الله چې کوم کار کوي کولی شي، بل څوک نشي کولی. قسم به خدای کوي، بل څوک کوي. دا به الله کوي. دې ته عقیده توحید د وحدت الله د وحدانیت. نو زه دې دپاره راغلی ما، دې دپاره چې د خلکو ته ووایم چې یو الله ومنئ، شرک مه کوئ. د الله سره په ذات کې، د الله په صفاتو، د الله په کارونو کې ربوبیت وغیره په دې کې به الله له شریک نه ګڼئ. مالک د خیر او د شر حقیقي رب العالمین به ګڼئ. او زه هغې مقصد د خدای را لېږلی ما. د مارونو لږ داسې ته پته را زموږ جومات کې الحمدلله چې کوم ځای د مدرسې دپاره وقف شوی دی، نو تاسو ته پته کار پکې ښه تیز روان دی که خیر انشاءالله. نو ښه اخلاص نه پکې تعاون وکړي. سهار زموږ د دې محلې یو ملګری راغی، سهار داسې دا پکې منځ کې یو خبره راغله. د دې محلې یو ملګری راغی، زموږ ګاونډي و، فضل شاه لالا خدای پاک دې وبخښي، الله دې په قبر انوار نازل کړي. زموږ د باباجي خدمت یې کړی و، زموږ خدمت یې کړی دی، د دې ټول کلي خدمت یې کړی. په یو خوا په دې کلي کې یو معیاري پر سرکي پورې ګرځېده فضل شاه لالا، خدای دې وبخښي، ډېر ښه سړی او د جومات سره ډېره مینه وه. یو وخت کې مونږ د دې جومات دپاره څه د ځای اراده کوله، غریب به مونږ سره منډې معیاري پورې والې روان. زوی یې راغلی و، دغه مالا لکه نوم یې شو ناظم شاه صاحب، مال یې 12,000 روپۍ غالبا په لفافه کې راکړه. ډېره جزان دي غریبانان، ډېره جزان دي. ما ته یې دا 12,000 روپۍ به والې او دا به په دې مدرسه جومات کې ولګې، دا به د ما د پلار دپاره آخرت دپاره ثواب شي. غریب عجز خلک، قصبګر انسان عجز وي، قصب چې کوي دا عجز وي. دا غریبانان دي، دی پردی ډوډۍ ته ناست دي غریبانان، دا خدمتګاري غریبانان. ما وی ګوره دا اوس د ده زړه کې یو جذبه ده، څومره لویه خبره ده. نن د پلار مینه د هغه لکې پرته ده، نن د هغه لکې د پلار مینه پرته ده. دا پیسې په بچو هم لګولی شوې، دا بچې په ښځه هم لګولی شي، دی پر ویرونو هم لګولی شي. محتاج دي غریبانان، محتاج دي، ما ته پته ده، بېوسه دي عجزانان.
نو راته نشم ویلی خو د هغه په زړه کې د پلار محبت او مینه ده زما پلار ډېر ښه سړی زما پلار مونږ سره خوارۍ کړي دي ورېږه زما د پلار دپاره یو ثواب ګټم او جومات کې ورکوم 12,000 روپۍ ما په ډېره خوشحالۍ هغه لفافه ترې واخېسته ما لاس پړ دی م نه 12,000 دي که لا 14,000 ما کتلي م دي غالبا 12,000 دي ما واخېسته زما وروڼو تاسو ته زه کوم چې زما مقتدیان یې د دې جومات تاسو یې که خیر انشاءالله العظیم نو موږ کار جومات کې شروع کړی دی الحمدلله تېر ځل هم تاسو ډېر په اخلاص چنده ورکړې ډېر په اخلاص بار ملکونو نه هم زما یو دوست دی هغه هم د انګلینډ نه هم څه لږې شان پیسې سره پاسه څه یو 1,00,000 روپۍ ما نه وزیري دي هغه رالېږلي دي داسې څه ډېر دوستانو لا رابطې کړي دي چا څه لږې ډېر رالېږلي چا نه دي رالېږلي خو ما فیض احمد ته مې کار شروع کړه فکر مه کوه دا به سر ته رسو قرضونه به رالوله خدا به انشاءالله کار به نه بندو چې دا خشته ښکلې د دین مدرسه د حافظانو د قاریانو پکې جوړه شي او بره پې ښه خشته ښکلې چت واچو چې د جمعې دا ملګري پکې لاندې د جمعې بیا مونځ کوي او بره هم پکې د جمعې مونځ کوي انشاءالله العظیم زما وروڼه ستاسو جومات دی ستاسو مدرسه ده نو دا څادر ګرځي ګورې ما تاسو ته موږ بار چندې نه غواړو نه زموږ سفیر څه چې غواړي نه زه خلک ګرځوم چندو پسې نه دا کار کوم خوړه مې ارمان دی چې دا ستاسو د دې جومات مقتدیان یې که د تورنځو یو که د بار نو د پېښور یو ځای بل دی نو اخلاص سره په دې څادر کې حصه واچوئ ښه ځکه سیمټ په 1500 د 10 د پاسه بوری ده ډېر زیات لګي ډېر زیات لګي سیخ دی او څه د پاسه 1,15,000 دی که 12,000 روپۍ یو ټن دی او ټنونه به پکې لګي کرشم پکې لګي هر څه پکې لګي نو بعضې دوستان که څوک پکې تعاون کول غواړي اوس دي زما ورور دی قاري صاحب فیض احمد صاحب هغه سره خپل نومونه ولیکئ یا تاسو ته خو ما نمبر ویلی دی 0333 913 1210 هغه نمبر دی یا ما سره هم خیر دی رابطه کولی شئ نو زړه د اخلاص نه تعاون وکړئ پلار پسې خیرات وکړئ مور پسې خیرات وکړئ پلار پسې مور پسې لکه څنګه چې ناظم شاه وکړ دقسې پلار پسې مور پسې خیرات وکړئ تاسو هغوی راوړئ دغې مور او پلار ماشومان لوی کړی یې دغې مور او پلار د او د سماتي پاک کړي دي نن هغوی ستا مدد ته محتاج دي او د دې صدقه جاریې نه لوی مدد بل نشته او ځان دپاره مو کې مصیبتونو رد صدقې خدای به مصیبتونه درنه لرې کړي او دا عقیده وساتئ چې د خدای لار کې ورکړئ خدای غیرتي دی دا به نه روکئ انشاءالله د هغې بدلې به خدای په دنیا کې هم درکوي په آخر کې به هم درکوي انشاءالله العظیم بهر کې پرونو دا خدا صادر ګرځېدل هغې متعلق خبره مې وکړله بهر ملکونو کې زموږ دا بیان ډېر خلک اوري چې څوک هم دا اوري هغوی ته هم زموږ دا درخواست دی چې که د مدرسه هم ده جومات هم دی څوک پکې څه قسمه تعاون کول غواړي نو موږ سره کولی شي انشاءالله ډېره زیاته ګراني ده او ډېرې پیسې لګي دغې خور سره او خویندو سره د خدای د دنیا او د آخر خیرونه نصیب کړي زه خو وایم چې یا الله تی په دنیا هم خوشحاله کړي او په آخر هم خوشحاله کړي او خدای مور او پلار لی په آخرت کې اجرونه ورکړي ځکه ډېره غټه قرباني وکړه ډېره غټه قرباني موږ سره کړې زموږ زړه ورته دعاګانې کوي او تاسو ته به هم چې د زړه اخلاص هم ورته دعاګانې کوي انشاءالله بهر کې زما وروڼو عقیده زما خدا مقصد دی چې الله ته حضور پاک هغه شپونکي ته وایي چې الله پاک یو ومنې زه د هغه الله رسول یم شپونکي ورته زه وایي که دا چل مې وکړو دا چې ته ماته سوی نو بیا به ما سره به څه چل کېږي زه به څه شم اشپونکي ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم به تو فرمایل وی تعالی به خدای په جنت کې لوی مقام درکړي د خدای د عذاب نه به بچ شي مسلمان به درته ویلې کېږي او زما د دې صحابو به رور شي رور د دې رور وشي زمونږ به رور شي وی زه به رور شمه زه خو تکتور یم زه خو ډېر عجز یم زه خو فقیر مسکین یم ما خو سپلی جامې م شلېدلې دي او ما نه خو بینځي بینه زه به ردوی رور شم حضور پاکو فرمایل بالکل که ته په اسلام کې داخل شو مسلمانی دې ومنله نو بچې زه به دې را تر غاړه باسم ځان ته زما دا صحابه به دې ځان ته را تر غاړه باسي زمونږ رور به شي رور په مونږ به ډېر ګران شي انما المؤمنون اخوة مسلمانۍ کې به هر مسلمان د بل مسلمان روري رور مسلماني وایي دی مسلمانی مسلمان د مسلمان رور بس مسلمان د مسلمان دشمن بنی
مسلمان به کوشش کوي چې مسلمان ته پاغه نظر وګوري لکه خپل لور ته چې په کم نظر ګور، او د مسلمان ښځې ته به پاغه نظر ګوري لکه د خپل لور ښځې ته چې په کم نظر ګور، او د مسلمان مور ته به پاغه نظر ګوري لکه خپلې مور ته چې ګوري، او د مسلمان لور ته به پاغه نظر ګوري لکه خپلې لور ته چې ګوري. درندګي به نه کوي. نن خو درندګي شروع ښځو سره قسم په خدای هغه ظلمونه شروع دي ښځو سره. زما لس ستړی شو، ما مخکې تاسو ته بله جمعه کې ویلي چې خدای دپاره د ښځو د طلاقو دا قصې مه کوئ. ورشئ وګورئ په پنجاب کې زمونږ دا صوبه ګزاره کوي، هلته موټروی باندې غریبه زنانه را روانه ده او ډاکوان راغلي دي او څه عمل یې ورسره د بچو په مخ کې ورسره جرم کړی دی. دا درنده دی که د انسان دی؟ دا خو درندګان دي. د شپې درته راپاسې ښځه کوزې د موټر نه، بچي دې تختې، ښځه بچو پسې درمنډې وایي، شیشه ورته د موټر ماته او د ماشومانو بچو په مخ کې د هغې عزت اخلي. د انسانیت دی. ښځو سره موږ څومره ظلمونه شروع کړي، په کور کې دننه څونه ظلم کوو. سهار وختي ته چې د کټ نه پاسې نو بستره د ګډه وډه پرته وي، د کټ څادر د ګونجې مونجې پروتي، او چې کمې اوبرې د شپې څکلي او کمې پیالې د ګنده پریښي د ډوډۍ هغه ګنده پرېږدې، او چې ته لاړ شې واپس راځې ستا د تلو نه پس ښځه درته بستره واره کړي، څادر وڅنډي، درته یې ښه مزېدار اوار کړي چې راځې صفا څادر او صفا کټ له را روان. دا لوښي ګنده پرېښي چې یې د څکلي، ماسخوتن ډوډۍ د خپلې روغې دي ګنده پرېښي، او چې ته سار راځې د ډیوټۍ نه سبا راځې سار لاړ شې واپس راځې هغه لوښي د شیشه صفا په کور کې پرتي. مړه دا غیرت دی. دا ښځه ته وحید ته کوې، دا ښځه ته پلار کره نه پرېږدې، دې ښځې سره هم ته ظلم کوې، او جامې دې وویستې ماسخوتن او سارې درته ایسري کړې پاکې جامې ښودې دي، او هغه چې بیا راځې نو هغه یې د ښه مزېدار په صابون ووینځلې او صفا یې کړو، بیا یې درته ایسري کړو، تیاره جوړې درته کېښوده. او کم پوستکي چې د کیلو په ځمکه غورځولې دي او ځای دې څښا کړی دی چې ته اودې واپس راځې هغې درته غوړ جارو کړی صفا کړی، او چې ته راشې ستړی ستومانه نو یخې اوبې درته په میز د پاسه ایښودي، او چې ته وایې زما سر خوږېږي نو لاس راوالي په سر دله زورونه کوي. دا نه وایي چې ما خو نن ټوله ورځ جامې مینځلي دي لاس مې خوږېږي، دا نه وایي چې ما خو ټوله ورځ نن بینګلی پرې کړي دي او ما خو غوښه پرې کړې ده، یوه ورځ خو ته د کور کار وکړه چې پته راته ولګي. دا نه وایي چې زه خو ستړی یم، نه زما سر خوږېږي هله سمله په لاس هم دله زور وکړي په خپو هم دله زور وکړي. دا دله مور هم کوي. مور بچې بیمارې سر دې خوږېږي، هغه مور راشي او سر ته دې کېږدي، بوډۍ مور سر دله زور وکړي زور، ځان ته یېري یېر، غریبه ناجوړه ځان ته مور نه یېري، ځان ته یېر او تا ته کېناست بچې څنګه او ته ورته یې مورې ته څنګه وایي چې ته ښې زه ښې یم. هغه مور هم مونږ کوتک راوالو په سر یې وو، هغه مور ته مونږ سپی وایو سپی، هغه مور چې ته باروزي او هغه تا ته لپې لپې دواګانې کوي، هغې ته مونږ د سپی په نظر ګورو، د سپی په نظر. ښځه راولې د هغې د ډوډۍ غریبې ځای ني بیا تا سره، د هغې د خور ځای تا سره ني، د هغې د رور ځای تا سره ني. ابو سور ته ولې دونه ظلمونه مونږ کوو؟ مونږ خدای له به نه ځو؟ دا زنانو سره ولې دونه ظلمونه مونږ کوو؟ دا لوښي دله څوک ایږدي؟ دا سر ته یې څوک ناست دی؟ ښځه ناست دی، مور ناست دی، خور ناست دی، چې ګوري اور پسې شاته خور، شاته ګوري اور مې بوډا شو، اور خو مې ملا ټیټه شوه، مونږ څه وایو؟ مونږ سپي نظر ورته نه کوو خور. مونږ په کال کې یو شکری چوري والا ساتلي هغه وله وړو. دا زموږ د خویندو حال دی. خور ته مونږ د خور په نظر ونه کتل،
مور ته موږ د مور په نظر نه کتل، لور ته موږ د لور په نظر نه کتل. دا کوم خوا د مسلمانۍ لاړه؟ دا د پیغمبر علیه السلام سنت کم خوا لاړل؟ دا د رسول الله مبارک طریقې کم خوا لاړل؟ موږ د پیغمبر په نقش قدم روایو، دا د پیغمبر نقش قدم دی. هغه بیبیانو سره داسې کړي دي. دا د صحابو نقش قدم دی. صحابو د خپل لونو سره، خویندو سره، میندو سره دا کړي دي چې دا مونږ کوو. د مسلمانې دا حال دی زمونږ د ښځو د کراچۍ کې، سیالکوټ کې، او ځای په ځای آئے دن اخبار کې راځي، روزانه اخباراتو کې دا راځي، نن دا کوان ورلل او ښځی رونیمه بچو مخ کې ولې عزت تار تار بله خور نه نه بله لور نه نه. مسلمانې پیغمبر دا ویلی دی، صحابو دا ویلی دی، دا ته چې څه کوې؟ قبر مونږ نه پېژنو چې مونږ قبر نه روان یو. اخرت مونږ بالکل هېر دی. د خبر عذاب ته زموږ نظر نشته، د قیامت ورځې ته زموږ نظر نشته. د دنیا ژوند دی او دولت او دولت او دولت او مز د دنیا مزې چرچې دي. زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې خویندو احترام کوئ، تپوسې کوئ. تورسرې دي، کور کې ناستې دي، غریبانان نشي کولی مزدوري، رور له پکار دي. د خویندو تپوس کوئ، ورځئ شی وله وړئ، لږ شي باندې خوشحالېږي. مړی سمبوڼاسې ورځه د خور تپوس کوه، خوشحاله به شي. مور سره لږ سات کېنه که جب دی وي وکړئ، قبر لږ مور لوی نعمت، قبر لږ لوړو په سر رحم لاس ایږده، ترور دی د خیال ساته. ظلم نه کوئ چرته. تا درندگی د درندگان پورېدل. اړه مې درد وکړو چې دا هم د چا لور به هر څوک چې مسلمان وطن کې سفر وکړي. ولې دا دونه ظلم موږ خلکو شروع کړی د ښځو سره؟ بهر کې زما وروڼو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو فرمایل چې کلمه دې وې الله باندې خوشاله کی، زموږ رور بشه، رور بشم. بالکل ما نه خو بینځي موږ به درا ترغاړه بازو ځانته. دین کې بیا نشته لا فضل عربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود الا بالتقوا. د سپین فتور د عربي په عجمی فرق چې دی په تقوا دی، پرهیزګارۍ باندې دی. نور دا فرق نشته. دا تور د سپین دی، دا مالدار او دا غریب دی. زما وروڼو وی ښه وی داسې به وشي وي او من هغه شپونکي کلمې شهادت وي او خدای مسلمان کړ. مسلمان شو چې مسلمان شو، رسول الله مبارک ته وایي اوس به څه کوم؟ زه څه وکړم؟ دې ته امانت وایي، دې ته پیغمبر وایي. وی بچې لاړ شه او دا ګډې چیلې چې د چا دي د هغوی ته حواله کړه. نو بیا راځه. اوس عقل څه وایي دلته؟ عقل وایي چې دا خو د دشمن ګډې چیلې دي، غنیمت دی په ګوتو راغلی. که حمله په دې قلعه وشوه همدا ګډې چیلی به نیسو، غنیمت به او لاس ته راغې واپس یو سره. او کم وخت دی صحابه دومره غریبانان اوږي دي، دومره چې د یهودیانو نه خره راونیول، خرې حلال کړل. خره دا کورني خره او په کټمو کې غوښې باندې کړې. نو حضور پاک ته چا وایي چې صحابه خو خره حلال کړل او هغې په کټو کې باندې کړې. وی الوازو کې مردار دي، هغې ته پته نه وه غریبانانو ته. دغه وخت کورنۍ خره د هغې غوښې خوړل حرام شو، مردار دی. یو صحابي وی یو د وازګې یو دغه چا راویستله پیلې، وی ما ور ټوپ کړې وږې وما، حالانکې بدبویه او بویه یې کو چې شاته مې وکتل حضور پاک مبارک ولګه حیا نه اوږي دي غریبانان، هېڅ درک نه لګي. همدغه ګډې چیلی سبا غنیمت کې را حاصلوي. لیکن دې شپونکي ته وي بچې دا یو څه هله شابه دا خپلو کسانو ته واپس که نو بیا راشه. ولې؟ ځکه هغوی تاله دا ګډه چیلی درکړي، ته خو مزدورې، یو معاهده ده ورسره ستا، په تا ذمه داري ده چې دا به هغې له واپس بوځې. امانت کې خیانت به نه کوې بچې، شابه دا واپس یو څه نو بیا راشي.
او بکی څوک داسې نن سبا د دشمن مال سره او بیا هغه دشمن سره چې حمله دې پرې کړې ده، محاصره دې کړې ده، قسم په خدای د رسول الله مبارک امین امین امانتګر. او صحابو ته دا چل کول دي، هغه ګډه چیلې واپس بوتلي، صحابه کش نه کوي چې صاحب دا خو غنیمت دی کنه، دشمن مال دی محاصره هم کړی ده، نه دا د دې بچی ذمہ داری د دې کشفونکې دی، هغې ورکړي دي، دا به واپس بوځي چې خیانت را نشي. دنیا کې یو مثال پرېږدم، ګډه چیلې واپس کې واپس راغی، چې راغی رسول الله مبارک ته ویل بس کوم د حج وخت هم نه چې حج نه دی، او څوک وایي دغې وخت کې لا حج فرض هم د مانځه وخت هم نه دی چې مونځ وکړم، د روجې میاشت هم نه ده چې روجې ونیسم، غریب دی زکات هم پې فرض نه دی، اوس بس وکړم وایي بس اوس که دې خوښوي نو توره په لاس کې والې جهاد به وکړې. وایي ښه چې جهاد وکړم او مړ شم څه به کېږي، خو لا غریب نه دی خبر که نه، وایي چې مړ شي نو الله به د جنت الفردوس ته ورسوي، هغه جنت چې د الله د عرش د سوري لاندې دی، او چې مړ شي وی زه خو تک تورې ما، وی تک تورې خو که مړ شو تا نه به رڼا خیږي، تا ته به د جنت حورې هرکلې او مرحبا وی. وی دا دې توره راکړه، توره یې ورکړه، لار وجنګېد، اتفاق ته ګوره شهید شو. چې شهید شو صحابه ټول پرې راغونډ دي، وی دا څوک دی؟ دا خو څوک ناشنا دي، مونږ خو نه پېژنو. نور خو ورته پته وه چې پلانکې دی زر اوچت کشه، هغه لمبی و، هغه د خیر په شهید لمبول خو نشته، خښۍ دفن کوي، خو دا خو ناشنا دی. رسول الله مبارک وی دا هجوم او بیړه سره وی دا صاحب یو هلک شهید شوی دی، څوک یې نه پېژني، په تیر کې لګېدلی دی او که دا څنګه دی، هغه ته خلک راغونډ دي. نبي علیه السلام مبارک ورغی چې ویې کتل وی دا زه پېژنم، تاسو نه پېژنئ، خو دا بچی زه پېژنم. هغه بچی دی چې د نه مونځ وکړو، نه روژه ونیوله، نه زکات ورکو، نه حج وکړو، نه نیک عمل وکړو، خدای جنت الفردوس ته ورسوي. وایي دی ما ته دې وخت کې په جنت الفردوس کې ښکاري دا بچی، او دا بچی دې وخت کې ما ته د حور العین سره خشته و حورو سره ښکاري، او دا بچی دې وخت کې ما ته لکه د سپومۍ خشته ښکلې رڼا ښکاري، او دا بچی ما ته ډېر خوشحاله ښکاري. لیکن امانت واپس ورسو. مکه مکرمه چې کله فتح شوه، مکه مکرمه غیره خبره اوږده ده، اوس دا به درته بله جمعه کې ووایم. خو زما وروڼو په موږ ستاسو دا غټه ذمه داري ده، غټه د مانځه چې موږ په صحیح طریقه وکړو، ویم کو غلطې ونه کړو. په موږ دا زکات ذمه داري ده چې موږ زکات د هغه طریقې سره ورکړو چې کوم موږ ته رسول الله مبارک ویلی دی، او موږ پکې ریا ونه کړو. موږ صدقه او خیرات په هغه طریقه ورکړو چې موږ ته پیغمبر مبارک ښولی دی، او موږ په هغې کې ریا م نه کړو، او سبا دا م نه وایو زکات مې در نه کړ، خیر ښېګړه سره کوم او زما لغم خادی له اوس نه راځي. نه، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسانونه به نه کړي او نه چاته ضرر رسوي، صدقه به په دې نه بربادوي. او روجې نیسو یو ذمه داري د په هغه طریقه چې حضور پاک ښولی، حج هم یو ذمه داري د په هغه طریقه، امانت ذمه داري ته وایي چې الله ویلي په هغه طریقه. او ای وروڼو د ښځې پته یو ذمه داري ده، هغې سره به هغه ژوند تېری چې څنګه الله او رسول تېر کړ، څنګه رسول الله مبارک تېر کړی. د بچو هم تا باندې یو ذمه داري ده، هغسې ژوند به تېری چې کوم موږ د پیغمبر مبارک ښولی دی. په بچو د پلار او د مور ذمه داري ده، هغسې ژوند به تېری چې څنګه موږ د پیغمبر مبارک ښودلی. او په افسر هم یو ذمه داري ده چې د خپل ماتح سره به داسې ژوند تېری لکه د بچو سره چې ژوند تېری، او د کلاس فور او د بابو هم دا ذمه داري ده چې د خپل افسر سره به داسې ژوند تېری لکه د پلار او د تره سره چې څنګه ژوند تېری. او د سرکاري افسر ډیوټۍ والا باندې دا ذمه داري ده چې وخت به پوره تېری، ټګي به نه کوې په ډیوټۍ کې، ټګي به نه کوې. او د خزانې کې به کرپشن نه کوې، کرپشن پتا ذمه داري ده، خیانت به نه کوې خزانې سره، ملک نه به کوې، دا ذمه داري ده. پتا دا ذمه داري ده چې ستا ملک دی، دې ملک سره به هم ټګي نه کوې، دوکه به نه کوې. دا ټول ذمه داري دي که
پتا دام ذمہ داری ده چې زه دله پیسې درکما چې مالا روجې راکا نو ګاډې والا به نه راکې صفا روجه به راکې مساله راکا نو ګاډې والا به نه راکې صفا به راکې غوښه راکا نو صفا به راکې ګن به راله نه راکې پیسې زیاتې والا دی خو زیاتې کېږي زیاتې به درکم خو ښه شی راکا ټماټر والا هم ټماټر اخلي نو دا ذمہ داري ده پتا چې ښه شی به ورکې دا نه چې هغه پیسې راځي د جیب نه تا ټول د لاندې نه هغه څښاک چقړ راغېستې هغه دې پکې ورته اچولي دا خو امانت ده خیانت دا ټول خیانت کې راځي ټوله ورځ خفه کېږو به نه نیکان هم شته صالحان هم پکې شته خو بعضې کسان بعضې دکانداران د 1 نمبر په دی 2 نمبر شي خرڅوي قسم په خدای خیانت د یو پاک سی په دی ګډه خرڅوي ګډون شي قسم په خدای خیانت دی او حرامه ده ته چې کوم شی غواړې هغه نه درکوي د هغې په دی بل شی درکوي ته یې ماله جاپاني راکتله چین والا درکوي ته یې ماله اول نمبر راکتله 2 نمبر شی درکوي قسم په خدای چې دا خیانت دی او ټګي ده پنځه لشته ګیره ده او سترګو کې د رانجم خړې راچولې دي او ګیره له ښه د زیتون تیل ورکړی چمک دی مولا ورکړی او باډې دې موالې دي او دا چلونه کې کال کې عمره او حج هم نه قضا کې قسم په خدای چې حرام خوري قسم مې راته وخوړه کوه حجونه عمرې کوه ګیره د نامن هم لاندې کا پټکې مو سره ووه ښه رانجم واچوه ګیرې له ښه چمک ورکه دا بعضې دي ګورې داسې دا شکل خدای له نه جوړ کړی دی دپاره یې جوړ کړی چې سړی تیر باسي چې ته ورشې وایي د ده خو په لمن منځ کېږي د ګیرې ته وګوره سمه رڼا کوي د مخ ته وګوره سمه رڼا کوي د تندي ته وګوره سم سجدې پې داغونه جوړ کړي دي او د رانجو ته وګوره داسې نه دي ګران شوي دا ټول دې پورې کوي او د شکل ته وګوره بډو ته وګوره بانک سره جومات ته لاړ او میانس کې ورته وایي کاکاجي تمارو چې پکار دی خو چې ګډه پکې نه نو ټول دله هغه 2 نمبر شی دی 2 نمبر ګن درته ټول در واچوي هغه دوکې والا شی دله درکړي په دې قسم دی چې دا حرام 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 او رسول الله مبارک فرمایي وی هغه غوښه چې د حرامو نه زرغونې د جنت خوشبو پې حرامه ده اله به دي چې په دوزخ کې وسوځي فالنار اولا بها ورته په مولا هم ذمه داري ده د عوامو سره به ته خپل اخلاص کې دین به ورته بیانوي دا معنی کوي چې که زه دا خبره کوم د ما مختلي به خفه شي او ما په طریقه په نرمۍ بیان کړه ما به د امامتۍ نه وباسي رزق په امامتۍ کې نه دی خدای به درکوي په مدرس هم ذمه داري ده د مدرسې په مدرس چې دی به هم درس کې ټګي به نه کوي دوکه به نه کوي صحیح طریقې سره به درس کې یو کتاب به ګوري پاچا یو خپله ذمه داري هلته مې نیمبوان اخیستل په پېښور کې ګاډي والا ته مې ګاډي ودروه او ښه لویې ګیرې وخښته و مزېدار ما وی که خیر انشاءالله سړی مې مونته و دې به ښه شی راغله دومره غټ ټیمبوان مې په څو دي کیلو په څو دي وي په دې مې ښه دا سر والا نیمبوان به راکې ریټ مې سره ونه کوي چې ریټ زما د خوښې مال ستا د خوښې دونه هوښیار ریټ زما د خوښې مال ستا د خوښې مې ټیک شوه مې به شابه وتله چې مې اوس تلې ورړمه کړه لاندې هغه سوبیرو په شان شنې رنډې ته تله ورړمه کړه ای کاکا دا بره وایي دا به په چا خرڅومه مې اوس غریب سړی مولیم نه جنګ نه شم کولی نه ستغه ویلی شم ګنې زه به راته اوس لنډ جواب در کوم چې په هغه مور دې خرڅ کړه په چا خرڅوم ما خو تا ته خبره خلاصه کړه که نه تا په خپله وایي چې ریټ ستا ما د خوښې او مال ستا د خوښې دا په چا خرڅوم رسول الله مبارک یو ځل راغی او غنمو کې لاس ومنډه لاندې لامدو سړي ته یې دا ویلې وایي باران پې شوی دی باران په بره کېږي که په لاندې کېږي لامده بره کېږي چې خلکو ته پته ولګي موږ څه چل کوو موږ دغه لامده هغه ګن لاندې کړو هغه پې د پاسه کړو چې ګاګ پې دوکه کړو او ګاګ پې ووو او د شپې چې کور ته لاړ شو نو بیا څه چل کوو بیا موږ ښه ورېږه ډوډۍ وخوره نه ورېږه مونځ کومه تا خو لیټ شو که نه مونځ یاره یو څو رکاته نفل مې هم کوله او منځ کې دې ټول ګن په خلکو خرڅ کړی دی ټول ارامه دې راوړی حرام به نه کوې حلال به کوې
په دکاندار دا امانت ته ذمہ داری دا چې کوم شی گاک ته نه اخلي اومه شی ورکه غلط بنا ورکه لگا گاټا قسم په خدای که په پیسہ کې پیسہ د انسان د راحت ذریعہ ده ګوري راحت نه دی دولت د انسان د راحت او د سکون ذریعہ ده راحت او سکون د چا په لاس کې دی عمرګری خبره کوله او خبرانه وده شو روانو عمرې لا نو یو مرګري وړي ذات مالدار نو ما غته چې لکه چې تا چلار شو چې تا ځان لکه د نږدې دیوالو او عمرې د پاره چې زم نږدې وي چې مکه ته حرم ته تل تل راته اثر وي ماته مړه خو چې پیسې یې سم ملاويږي ولې سوچونه وي ما وو تبياوي چې مړه دا چل وکاو دا یا مړه چې پیسې را سړي څه کومونه کې چې پیسې په غرونو کې لارې و بس مالدار سره دې زکه د سره سکه هر شي کې پیسې وي خیر لاړو هلته خو بیا ځانځاني وي وې د بیت الله په دې پوړې ناشته او سره داسې لاس کې نیولې دي او دا چل کوي مې چې لکه څنګه چلې ولې په پېشمنه مې نه لیکل ولې د پېشمنه نه لیکل په سر مې خوږیږي نن پېشمنه پاتې دي ولې نه لیکل یاره وی را پاسې د هوټل تاوارم بلاره شو پکې ناغه سړی لورل مې ویلین کې ودرېږي ویلین کې ودرېدم وې زما نمبر راته باندې وې مې تا خو چې پیسار سکیږي پیسار سکیږي نن د پېشمنه ولې ونه کې پیسار سکیږي پیسہ به د سړی او ډاکټر برته وي چې بابا علاج نه کیږي دا کوړه بوزو ځکه په پیسې ته جوړ بس پیسہ به د سړی دوی به بوز شفاعت آغا خان ته غټو غټو هسپتالونو ته بوز او ډاکټر به وي اتیا لک روپیا راوړل دا داخله کدی نه بغیر نه کیږي اتیا لک به داخله کې بیا به ډاکټر وي یاره بس موږ خپل کارو کوستا بس دوا وته کوا ځکه په پیسې ته بچ کړه په پیسې ته جوړول شي پیسہ د انسان د راحت د سکون ذریعہ ده راحت او سکون بچا کې دی لکه الله هغه سره ذکر خو الله یا ایه الذین آمنو لا تخونوا الله خدای سره بټګی نه کوي د خدای چې کومه ذمہ داری ده به پوره کوي ور رسول سره بټګی نه کوي چې کومه ذمہ داری ده هغه پوره کوي وتخونوا اماناتکم او هغه سو په اله پکې واپس کا چې خپل امانتونو تخونوا خپل امانتونو کې به ټګی ونه کوي او بیا رسول پسې سوي یا انما اموالکم واولادکم فتنه تاسو د مال او د بچو د پر ټګي کوي او ذمہ داري نه پوره کوي دا خو ازمایش دی ګورم خدای په الله چې سره دی هغه انسان د لپاره بهتر نو ان شاء الله هر انسان په دې پوهه دی امانت ستوي ذمہ داری هر انسان په دې پوهه دی چې په ما د خدای سره ذمہ داری ده په ما د رسول سره ذمہ داری ده او په ما د بنده سره ذمہ داری ده په ما د خدای لور خور گاونډي او د ما د زمیدار او د همسایا او په زمیدار د نیک سره ذمہ داری ده اب پورا کړي ته امانت وي پوښې به او چې هغه ذمہ داری دی پورا نه کړه ته خیانت وای نو خدای دې د خیانت نه وساتي او الله دې امانت پوره کړي بعضی مسافرونو څخه پیسې را لګېلې دي دعا وته کې بالکل بعضی کسانو یې پیسې باندې پیسې را لګېلې دي او څوک په دې پیسې وی را لګي نو قاری سے فائدہ مند ما سره دې رابطه وکي زمونږ کلی کې دی وی زمونږ کلی کې اور کوټي جو نو دا حضرت ما تاسو ته مخکې مو دعا با دې تم بم کو د زړه د اخلاص نه کو چې دا مونږ ته چا د ځای بخلې دي چې الله د دنیا او د آخر خیر او برکت نصیب کړي خدا ولا خدای پاک غیر پارم پیندله مو پلاټورولا د دنیا او د آخر دا خوشاله ذریعہ وګل او چې چا مون سره امداد کړي دي د بار ملکونو نه بعض دوستانو سره لګېلې پیسې را لګېلې یا د دلته نه ډېر دوستانو تاسو دا په صادر کې پیسې دي نو زمون خو ډېر زیاته پیسې په دې لګي خدای تاسو له دې اجر په دنیا کې اندر کې او په آخرت کې اندر کې او تاسو دا حلال مال دی خدای پاک په دغه جمعات او په دغه مدرسه کې الله استعمال کړي ورسومره د خوشاله خبره دا غدي نن پکې ټولونه خواره دي او دغه د مسلمانان پکې ناشته مونږونه پکې کوي څومره د خوشاله خبره او دا چې خیر بعد چې د مقاسم جمعات ګرم ور لارو کې د مرګري هغه یو سمولان زیرا سره نشتا بار چتم ډک دی هغه کې زی نشتا هغه خو برندم ډکره او بیا نو دا چې خدای بعد کې تاسو پکې مونږ کوي ماشومان به سبق وای
بیا هم درته وایم چې څه تعاون د چا طرف نه انشاءالله هغه پکې وکړئ ښه د سیمټو په شکل کې موږ ته سیمټو د خښتې موږ ته ډېر ضرورت دی دلته ځکه خښته ډېره ګرانه زه په 11,000 روپۍ باندې خښته پونچ پروزي نو ګرانه ده نو هغې کې که څوک موږ سره تعاون کولی شي او یا په سیخ په شکل کې یا بل څه طریقې سره نو زمونږ سره نه دی دا د رب العالمین سره دی چا هم چې تعاونونه کړي دي الله دې ورته د هغې اجر په دواړه جهانه ورکړي الله دې مزید توفیق هم ورکړي یو ملګری دی غریب په انګلینډ کې بیمار دی غریب ناجوړه پروت دی او سلک تعاون یې کړی د هغه د خپل وس مناسب ډېر شی دی د هغه د وس مناسب موږ له هم ډېر شی دی د هغې د وس مناسب او الله پاک دې هغه له اجر او برکت ورکړي تاسو له دې خدای درکړي موږ چې څومره امداد راغلی وي نو اوس مناسبه نه ده بیا به زه تاسو ته ووایم چې ستاسو په دې جمعه کې دومره چنده شوې ده دې کې دومره چنده شوې ده دومره پلانکي راولېږئ دومره پلانکي راولېږئ چې څوک به بد نه ګڼي هغه به نومونه والو که چې بد ګڼل نوم به یې نالو د خدای یو بنده به یاد کړو دا به تاسو په مخ کې انشاءالله هر څه دی وی زمونږ کلي کې راکوټي جومات دی او موږ بل جومات جوړ کړو زوړ جومات نه مدنه چې کوم جومات دی هغې کې به خپل لمونځ کوی جومات د بل مقصد دپاره نشي استعمالولی چې کوم جومات وقفي او په هغې کې لمونځونه شوي بعضې بیماران دي دعاګانې غواړي ټلیفونونه یې کړي دي د ایسېدو د کندي ضمیر شاه خور وفات شوي و شیرپاو کې الله دې مغفرت نصیب کړي ضمیر شاه الله د خور او خدای دې وارثانو له صبر ورکړي فټ کې یو زنانه وفات و الله دې وبخي مولیانو کلي کې تاثیر لور وفات شوی وه او بلکل زمونږ رورې موږ سره په مدرسه کې سبق وایي او هغه زنانه د مدرسې استاذه وه عالمه وه خدای پاک دې مغفرت نصیب کړي او الله دې د هغه علم برکات ور اوس په آخرت کې ورکړي وارثانو له خدای صبر ورکړي عمر خطاب کورونو کې عمر خطاب حاجي صاحب هغې کې یو زنانه وفات وه الله دې هغې مغفرت نصیب کړي او عمر خطاب حاجي صاحب زموږ د بابا جي ډېر ښه دوست و خدای دې هغه وبخي دعا وکړئ یا الله زموږ د جومات ته دعا وکړئ ټولو نه مخکې دې مدرسې ته دعا وکړئ الله دې په خیر عافیت مکمل کړي الله د خپلو غیبي خزانو نه مدد وکړي او دا مدرسه خدای د دین دپاره او الله د قرآن دپاره ستا د قرآن دپاره الله دا ځمکه قبوله کړي ستا د قرآن د خدمت دپاره خدای باده کړي ستا د مونځ دپاره چې تا ته پرې مسلمانان مونځ کوي الله دا آباد کړي چا چې 13 جمعه تعاون کړی اوس یې وکړو خدای د هر چا 10 روپۍ دی او که سل دی او که زر تا ته معلومې دي خدای دا وله قبوله کړي د دې بدل یې وله په دواړه جهانه ورکړي او اله العالمین چې کوم د بار نه چا رالیږلي دي خدای روغ صحتونه ورکړي خدای ته وله په رزق او مال کې برکت واچي بار دوستان چې کوم مسافر دي زمونږ هغوی ته خپله هم نه جوړېږي سفر کې پیسه ګټل ډېر ګران کار دی او بهر کې د خدای د رضا کار دی الله دې هغوی له توفیق ورکړي وس دې ورکړي خدای دې قبولې کړي بیمارانو ته دې الله شفا ورکړي مردګان دې الله وبخي او دغه خور ته هم دعا وکړي چې خدای پاک د دنیا او د آخر خوشحالۍ نصیب کړي دره د خپلو خویندو او دا ځای دې وله خدای پاک قبول کړي او الله دې مور او پلار مغفرت نصیب کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين